أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 35 رکوع نمبر 4 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله رب العزت په دې آیت مبارکه کې د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام ذکر کوي. آدم علیه السلام بیبی حضرت حوا علیه السلام و الله رب العزت آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دا دواړه الله رب العزت په جنت کې اوسولو او الله رب العزت او تیلی اوس تاسو په دې جنت کې وې او دې جنت کې تاسو خپل خوراکونه کوي، تاسو د مو په نعمتونو کې اوسېږئ، کوم طرف نه مخواخه شي څنګه خوره تاسو ته اجازه ده، هر طرف نه خوراک کوي، فراخ رزق مو تاسو ته درکړه په جنت کې کوي. دی الله په نعمتونو کې خلا او ته خبره کړی و چې آدم او حوا تاسو به ایوی ونه ته نه نږدې کېږي، یوه ونه ورته ښیلې وه چې دې ونې نه به تاسې خوراک نه کوئ. لوره جنت کې کومې ونې نه خوراک کوئ، کومه میوه خورئ، تاسو ته اجازت ده، تاسو ته اختیار ده، خو د فلانۍ ونه ده دې نه به تاسې هېڅکله خوراک نه کوئ، ځکه که دې ته نږدې شولې بیا به تاسې دا غلط کور وي، بیا به تاسې دا ظلم وي. نه شیطان راغلو، شیطان ابلیس د آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ته په زړه کې وسوسې واچولې، نو یو تدبیر یې ورته جوړ کو، یو چال یې ورته جوړ کو چې آدم علیه السلام ته ویلو چې آدم الله پاک ته دې ونې نه یې منع کړه، یعنې دې ونې ته ته نږدې شه. فوسوس الیه الشیطان، شیطان وسوسه ور واچوله آدم علیه السلام ته او بیبي حوا علیه السلام ته چې تاسې دې ونې ته نږدې شئ، هېڅ نشته، الله تاسې ته هېڅ نه یی. ګوره داسې کې آدم علیه السلام غلطي نه یې شوي، څومره انبیا علیه السلام دي آدم علیه السلام نه ونیسه تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1,24,000 کم و بیش انبیا علیه السلام الله دنیا ته رسولي دي. ایمو تاسو ټولو دا عقیده ده چې څومره انبیا دي دا معصوم دي، دا ګناهونو نه پاک دي. آدم علیه السلام دا ګناه نه ده کړي، الله ورته فرمایي وعصى آدم ربه فغوا. آدم علیه السلام دا غلطي نه ده کړي، سرکشي نه ده کړي، ګناه نه ده کړي، بلکې دا یو لغزش نه ورته وایه، یو خطا نه ورته وایه، دا یو لغزش و، خو بیا الله رب العزت ورته معاف کو. وقلنا ویلو مونږه یا آدم علیه السلام ته الله یې چې مو آدم علیه السلام ته ویلو اسکن اوسېږه انت ته وزوجک او بیبي دې ته حوا علیه السلام الجنته په جنت کې. څومره ښځې تېرې دي په ټولو ښځو کې، ټولو نه حسین مخ، ټولو نه ښایسته بیبي حضرت حوا علیه السلام. وقلنا الله یې چې مو ورته ویلو یا آدم ای آدمه اسکن اوسېږه انت ته وزوجک بیبي دې ته الجنته په جنت کې. مخته ورته چې وکلا او خورئ تاسې دواړه، یعنې آدم ته او بیبي حوا ته تاسې دواړه خورئ منها د دې جنت نه رغدا فراخه ښه ډېره حیث شئتما چې کوم طرف ته یې تاسې دواړو خوښه وي، یعنې کوم طرف نه خوراک کوئ، کوم ځای نه خورئ تاسې دوه خوړلی شئ. خو ولا تقربا تاسې دوه به نه نږدې کېږئ هذه الشجرته دې ونې ته فتکونا او که تاسې نږدې شوئ فتکونا بس تاسې به شئ من الظالمین د ظالمانو نه. دا د آدم علیه السلام دریم فضیلت ذکر کوي چې د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام مسکن
د اوسېدلو زوی هغه الله رب العزت جنت مقرر کړو. اوس داسې کې تاسې به ونې ته نه نږدې کېږئ. دا کومه ونه وه؟ ډېر علما یې څه دا د غنم والا ونه وه. څوک یو شی ذکر کوي، څوک بل شی ذکر کوي. خو بعضو علماو لیکلي دي چې موږ تاسې داسې شي باندې بحث نه کوو، داسې شي باندې خبره نه کوو. ګوره چې کله موږ تاسې نه قبر کې کومه پوښتنه کېږي په کور د مو هغه کې ولګو. کله کله ملګري یې چې کله ابراهیم علیه السلام اورای ذبحه کړه او جنت نه ورته راغلی اوري غوښه به چا وخوړله، اوري څرمن چه شوله، اوري هډوکي چه شولو. نه داسې پوښتنه موږ تاسې نه کوو چې مو قبر کې په کور نه رسي، آخرت کې په کور نه رسي. موږ تاسې داسې پوښتنه علماو نه کوو چې مونږ قبر کې پوښتنه کېږي، مونږ آخرت کې پوښتنه کېږي. مو قبر آخرت کې فایدې باندې رسي، مو ته قبر آخرت کې مخکې کېږي. زه داسې مسایلو پوښتنه کوم. الیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. الیا له سوالونو پوښتنه موږ تاسې نه کوو. نه دا ګوره خلک پوښتنه کوي چې به دا څنګه ونه وه. نه دي هېڅ ضرورت نشته دغو پوښتنو. بس دا هر څنګه ونه وه دا د الله په علم کې ده. الله بس علما نه کړو چې دینه به ته خصوصي خوراک نه کوې. دې کې د الله یو خپل حکمت و، یو خپل راز و. فازلهم الشیطان، بس وخویولو دا دواړه الشیطان شیطان، یعنی آدم علیه السلام وخویدلو او حوا علیه السلام هم وخویدله. فازلهم الشیطان، بس وخویولو دا دواړه الشیطان شیطان عنها د دې نعمتونو، عنها د دې زوینا یعنی جنت نه روغلو کنه. فاخرجهما، بس روی بسلو دا دواړه الله پاک رو بسلو مما د دې نعمتونو یعنی جنتنا کانا چې دا دواړه وو فيه په دې جنت کې. آدم علیه السلام په جنت کې و، حوا علیه السلام هم په جنت کې وه. چې کله ونې ته نږدې شو شیطان وسوسې ور واچولې. نه آدم علیه السلام او حوا علیه السلام الله پاک د جنت نعمتونو نه رکوز کو. وقلنا، الله چې مو ته ویلي، وقلنا الله ته ویلو اهبطوا کوشه بعضکم، کوشه چېته نه جنت نه، بعضکم بعض د تاسو دپاره لبعض، بعضکم بعض د تاسو نه لبعض د بعضو دپاره عدو دشمنان دي، دښمنه دي. دځې کې څه مطلب؟ مراد دا ده چې آدم علیه السلام اور شیطان دي، یعنی شیطان دا د آدم علیه السلام دښمن و. یا دا مطلب چې څومره انسانان دي د خپلو منځو کې د یو بل دښمنه هم جوړېدای شي. وقلنا ویلو مونږه اهبطو کوشه جنت نه بعضکم بعضې د تاسو نه لبعض د بعضو دپاره عدو دښمنه دي. ولکم فی الارض، وایي تاسو دپاره په ځمکې کې مستقر ځای د اوسېدلو ده. ومتاع او فایده اخیستل دي الی حین یو وخت راسي. یعنی مطلب دا تاسو یو وخت راسي په ځمکې کې پاتې شئ. یعنی جنتونو نه الله راوستولو ځمکې ته، په ځمکې کې تاسو د اوسېدلو ځای ده، تاسو په دې ځمکې کې یو وخت راسي پاتې شئ. فتلقى، بس یود کو آدم علیه السلام. کله آدم علیه السلام جنتونو نه رکوز شولو ډېر افسوس یې وکړو، ډېر خفا و. نو ډېر افسوس دی واجنه، غم دی واجنه څه کلمې یادې کې خفا و. ځکه دنیا زندگی او د جنت زندگی اسمان ځمکې فرق ده. جنت زندگی کې خوندونه دي، د الله نعمتونو کې انسان پاتې کېږي، نه هغه نه د انسان زړه چېرته کېږي. نو فتلقى، بس یادې کې آدم علیه السلام من ربه، خپل ربنا کلمات یو څو کلمې. کلمه کومه وه؟ الله خپل قرآن کې فرمایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ګوره آدم علیه السلام نه ګوره لغن لغزش شوو، معمولي غنتې څوره په خفا و، څوره پښیمان و، څوره پریشانه و، څوره بېچینه بې سکونه بې راحته و. نن انسان نه غټ غټ ګناهونه کېږي، کبیره ګناهونه ونه کېږي، شرابونو دارنګې سود کوي، حرام کوي، رشوت کوي، درویغ یایي، غیبت کوي. خو بیا الله رب العزت ته توبه نه وباسي.
ساره داسې نه چې مو غټه ګناه وکړه حالانکې مو خپل توسې نیکه ته وګورو آدم علیه صلات وسلام ته څه معمولي غنې لغزش یې وکړو څومره خفا و نه الله رب العزت ته ویلو سره ای ربه مو په ځان باندې ظلم کړی ده مو زیاتی کړی ده که ته مو معاف نه کړې زه ښه به نقصان والا جوړ شو یعنی مطلب دا مو به دنیا آخرت بیا بربادېږي نو فتلقى بس یودی کو آدم علیه السلام من ربه خپل ربنا کلمات یو څو کلمې فتابا بس الله مهرباني وکړه علیه په آدم علیه السلام باندې انه بشک الله تعالی هو التواب الرحیم ډیر د توبې قبلونې ولا ده الرحیم او د رحم کوونې ولا ده الله رب العزت د انسان توبه قبلوي قلنا الله سویلو مونږه اهبطوا كشتوسي منها لدي جنتنا جميعا طول يوزوي يعني آدم عليه السلام اور حوا عليه الصلاة والسلام الله دوار يوزوي ركسكو فإما بس هر کلا يأتينكم كشيت روشي توستا اي آدم او اي حوا كروشي توستا من دي مو طرفنا هدن هدايت فمن تبع بس چوس تبدري وكا هدايا هدايت تمو فلا خوف عليهم نباغو بند څه ډور وي ولا هم يحزنون او نباغو بند څه غم وي یعنی دنیا کې بډریږي نه آخرت کې به غم پنوي فلا خوف ډور به پنوي ای ډور تعلق دنیا سره یعنی دنیا کې بډریږي نه ولا هم يحزنون د حزن تعلق آخرت سره یعنی آخرت کې بدوی بند هیڅ غم نه وي بشاشت سره خوشاله سره وي والذین او هغه خلق کفروا چې کفر کړه ده وکذبوا او دروغ غنل دي بیااتنا آیتونه دي مونږه اولئک دغه خلق اصحاب النار د خوندون دي ور دي هم فيها هم دغه خلق په دي ور کې خالدون همیشه دي پاره وي یعنی کوم خلق دی الله دی آیتونو تکذیب کوي الله آیتونه درویغ غني دی الله آیتونو نه اعراض کوي دا خلق به قیامت پورې همیشه دی پاره په جهنم کې وي لفظي ترجمه وقلنا الله يزويل منغا يا آدم عليه الصلاة والسلام تا اسكن اسيغا انت وزوجك ببدستا الجنة بجنت کی وكلا خريتا سدواڑا منها دي جنتنا رغدا فراخا حيث شئتما سكم طرفنا توسي خواخوي ولا تقربا خما نزدیکیږي تو سدواړه هذه الشجره دی ونتا فتكونا کچیته تو سنجدي شوي فتكونا بس تو بشي من الظالمين د ظالمانونه فازلهما الشيطان بس وخوي ولودات واړه الشيطان شيطان عنها دي زينا فاخرجهما بس روي بسلو مما دي نعمتنا كان فيه تو پدي دات واړه پدي نعمتونو کې وقلنا بسويلو مونغا اهبطوا كشي دي جنتنا بعضكم بعض دي توسنا لبعض دي بعض دپارا عدو دخندي ولكم في الارض توسي دپارا پزمك كدا مستقر زودي وسدلو ومتاع فيدا وخلي الى حين او وقت راسي فتلقى بسيودك آدم عليه الصلاة والسلام من ربه خبل ربنا كلمات يتسو كلمه فتابا بس الله مهرباني وکا عليه آدم عليه الصلاة والسلام من دي انه بشك الله تعالى هو التواب الرحيم دير دي توبي قبل وني ولدا او دي رحم كوني ولدا قلنا اهبطوا بس ويلو مونغا اهبطوا كشي دي جنتنا من هاددنا جميعا طول يزوي فإما بس هرك لا يأتينكم كچتا روشي توستا مني دي ما طرفنا هدن هدايت فمن تبع بس چاچو تبدري وکا هدايا هدايت تمو فلا خوف عليهم نباغو بند سدوروي ولا هم يحزنون نباغو بند سغموي والذي